کاته کوي نن د تا ټول علمیات ټول سویا ټول هر څه دی کوم کمونیست کېدلی نه هر څه دی په دغه 10 دقیقو کې د تا ټول حیثیت معلوم شو چې ته نه په تاریخ خبره نه انجینر نه فیلسوف نه کمونیست نه مسلمان نه مبارز نه خلقی دلته ماته دی آی او آی ناز ده خلاص دا چی شي سو آی ماته ناز ده دلته زه آی سره ګلو څومره چې دي هغه په ټولو ژبو باندې ترجمه شوي دي هغوی لیکل شوي دي په هغو باندې نقد شوی ده په یو د هغوی تفسیر شوی ده د هغوی تشریح شوی د دې معنا دا نه ده چې هېواد کې دي زه ختموم لنډې ختموم بیا بل رقم ځي دا خو که داسې وي ګوره ښه که دا وي خو تا ماته د کتاب حواله درکړه چې درته ووایم زه معنا در نه خو ته بیا داسې دا خو بل معنا لري بل معنا لري شانسب صاحب محترم غوږ ونیسه مشر سړی دوه دقیقې اجازه راکړه ته ماته نن نه 10 کاله 15 کاله د نننۍ ورځ سره یو مقایسه کوه ما یو بل دا مقایسه د قطعا غلط ده چې ته د غربي کمونیزم او بیا د پاکستان د پنجاب یا روسیې د پوهنتونونو مکاتب د هغه وخت د کابل سره مقایسه کې ته ماته بیا دا ویلی شي چې آیا په لندن کې د کمونیزم د مطالعې لپاره یا د اسلام د مطالعې لپاره په یو وخت کې 15,000 انسانان خلک ژوندی په پولګون کې خښوي دا ما وایي دوه شرایط کله چې ته غواړې چې مثال ورکړې دلته مو خلک ګوري دا مثال موږ داسې نسو ورکولی داسې مثال ورکړو چې هغه حقایق تحریف وي تا د کتاب مطابق مثال تا ویل دا کتاب کابل کې چاپ شوی ما ورته ویل پاکستان کې چاپ شوي دي بزرګونو نه پاکستان خبره مه کوو که د پاکستان خبرې تر ټولو غټ پاکستانی ته بیا دا خبر پرېږده د پاکستان خبر نه کوو خبر مو دا دی چې تا دلته غیر مستقیم د کمونیزم د باور د ایدئولوژي توجیه لپاره دا خبره وکړل ځکه د کمونیزم د ایدئولوژي چې توجیه کوي توجیه بیا دا مه کوه چې ما پاکستان کې کمونیزم درس وی دا خو به معنا نه لري معنا دا راته ووایه تا ویل چې په افغانستان کې کمونیزم ایدئولوژي شتون نه درلود زه چې په افغانستان کې کمونیزم ایدئولوژي تر سوري لاندې نظام راغلی ببر کارمل په صراحت ویل چې افغان نوین با افغان جدید باید فرق کنه مارکسیزم دیالکتیزم هلته به خپل ټولو ملګرو او رفقاتو درس ورکول هدف مو دا دی هدف مو دا نه ده چې تو ماته د پاکستان مثال راکړې پاکستان جدا بحث دی د لندن جدا بحث دی د هغه وخت شرایطو کې دغه بحث مکمل جدا بحث یو بله خبر دا خبر به لږ نور بلمسي په افغانستان کې کمونیست یو کمونیست ما تر وخت په افغانستان کې کمونیست قطعا په افغانستان کې د کمونیستانو مشر ببر کارمل شتون درلود چې د اتحاد جماعي سره د کنټرکټ او د تفاهم په سوري کې افغانستان ولشت اشغال کړل 1.5 میلیون انسانان یې ووژل د خلکو کورونه یې وران کړل جوماتونه یې وران کړل مدارس یې وران کړل په زرګونو علما یې زندانونو ته واچول دا یو حقیقت دی چې د کمونیزم ایدئولوژي په افغانستان کې شتون درلود دغه فلسفه شتون درلود د کوپراتیوي نظام یو بحث اجازه راکړه سوال ته ځواب ورکوم د کمونیزم بحث مو دا ده ګورئ که بحث کوو غواړو یو بحث کې داخل سو بحث کې داخل یو خو دا چې یو موضوع نه ووځو تاسو ما نه پوښتنه وکړئ چې کمونیزم ایدئولوژي که د اتحاد جماهیر شوروي د مرکز د مطالعاتو دا لیکلي وي چې موږ په افغانستان کې د کمونیزم د ایدئولوژي خبرې وکړه محترم شانسب صاحب ته بیا خبرې وکړه You should talk then after me. Please listen now. کله چې ته د یو ایدئولوژي د پلي کولو لپاره حفیظ الله امین اعلان کوي چې زه 1 میلیون افغانانو ته ضرورت لرم نو ټول وژنم بالکل د ستالین د داستان تسلسل په افغانستان کې تطبیقول دنه ته انکار نشي کولی اوس پر دلیل انکار کې هغه ستا موقف دا رقم چې موقف نیسي هماغه د موقف ونیسي دویم موضوع کله چې ته د یو ایدئولوژي پلي کولو لپاره په یو اسلامي ټولنه کې چې د کمونیزم او د هغې د عقیدې پر ضد یو ملت عقیده او باور او دین او جومات او پټګی او شمله او هر شی ده معنا یې څه شی ده معنا یې دا ده چې ته د دغې ایدئولوژي کول پلوي وي په صراحت د ببر کارمل 123مه بیانیه دا ده که افغان متحد و وفادار کسی است که بر اتحاد جماهیر شوروی دوست ثابت بود معنی څه شی دی چې و بیا یې ویلي تشریح دویم بند فقره وایي که
متحد بر عقیده مارکسیزم و لنینیزم باشه. ما برای کارمل ویلی ویدیو هم ستا سند هم ستا مروشم څنګه انکار کولی چې دغه ایدئولوژي په افغانستان کې شتون نه درلود. بیا مو بحث غیر علمي کې که غیر علمي بحث کوو خو بیا هغه د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. ډیبیټ داسې کېږي ته لکه څرنګه زه تا ته غوږ نیسم بیا ته ما ته غوږ ونیسې. نه زه د ډیبیټ ته غږ ونیسم خو ته تحریفوه ما. زه درته وایم چې دوه جمع دوه تاسې ما نه پرېږدئ ګورئ زه درته وایم چې دغه قلم غوږ ونیسه نه دغه قلم دغه شی دوه کېږي ته ما ته کېږي دوه ته ما ته زه فکت وړاندې کوم زه درته سند ښیم د کمونیزم د لینیزم په کابل کې څو کتابه چاپ شوی زه تا ته وایم د کمونیزم او لینیزم تر مفکورې لاندې په افغانستان څو کتابه چاپ شوی علمي بحث راته ووایه. سلګونه کېدای شي چاپ شوي اعمار راته ووایه اعمار راته ووایه اعمار راته ووایه اعمار راته څو چاپ شوی کېدای شي په سلګونو د کتاب نه کې بیا بحث د علمي نه ده. زه درته مشهور کتابونه تم تاسو سره مستا مشهور کتاب زه تحلیل لرم. ګورې دا بس بلې ګورې ډاکټر صاحب هیله کوم تاسو هیله کوم بیا نو زه غوږ نه نیسئ بیا زدم تاسو غوږ نیسم منتها تاسو اوس غوږ ونیسئ. تاسو محترم ماته یو پوښتنه رامنځته راغوستله پلار د مجاهدو هو دقل تشکي سوله مکنه ما نه ودرتېلي تواب صاحب چې کمونستانو خپلې خویندې مجاهدینو ته ورکولې ماما یې کمونیستو دقل تشکي سوله ما نه هغه داسې نه و نه قربان د شمشان صاحب ګوره غوږ ونیسه صبر خو وکړه. ما تواب صاحب 3 ورځې مخکې دا خبره کړې وه که نه چې کمونستانو خپل لورګان مجاهدینو ته ورکوه. دا نیم کمونیست نیم مجاهد د پلار مجاهد. تاسو اوس ماته غوږ ونیسئ بس ما خپله خبره په اثبات رسوله زه چې زه علمي غږېږم دقلته شان صاحب شکي سوله ماماګانو د ځان بچ کړی ده پوه شوې پلار د نر سړی ګوره غوږ ونیسه ساتي غوږ ونیسئ ډاکټر صاحب سره غږېږم پلار مجاهد او کاکا مجاهد ماشاءالله بالکل ټول الحمدلله. ګوري خبره داسې چل ده ګوري اوس هم نه خبر چې دا په دې مفکوره ده زه بخښنه غواړم نه ګوري یو استمې پیر ګوري تر اوسه دا څومره زه ناست یم ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرو ته اشاره وکړه لیکن یو هم نه پرېږدي مخکې چې دا بحث لږ علمي سي لاندې خلک هم ناست دي. ګوري ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې په افغانستان کې ببره کارمل وویلي چې نوی افغان یا افغان نوین هغه څوک کېدلی سي چې په اتحاد جماهیر شوروي باندې هغوی په دوستي باندې باور ولري او د کمونیستي یا د هغوی عقایدو ته باورمند وي. دا د چې موږ په افغانستان کې د کمونیستي سیستم یا د کمونیستي نظام د پلي کولو هڅه کولو افغانانو نه منله. دا یو حقیقت و. سوال دا پیدا کېږي چې چېرته یو پلیټفارم موجود نه وي څوک نسي کولی سرته خپله نظریه وړاندې کړي. دموږ بحث په دې کې ده چې په افغانستان کې کمونستان نه وو. په افغانستان کې خلکیان وو او خلکیان د لکه څرنګه چې جمهوریت د امریکا متحد وو همدغسې د خلکو د پرچم ګوند د روسیانو متحدین وو. لکه نه په سیاست کې دوامداره دښمن وي. تاسو ولیدل چې که چېرته دا یوه عقیده وای که چېرته دا د یوه ګروپ خلک وای ولې په لغته باندې ول تر ټولو زیات خلکیانو ته تاوان چا ورساو؟ روسیانو ورساو، په میدان باندې پرېښول. لکه جمهوریتیان چې امریکایانو په اخرو وختونو کې قربان کو اقتدار ورکو طالبانو ته همدغسې هغوی دا کار وکړو. لهذا معلومه شوله چې په سیاست کې دوست او دښمن نشته. نو موږ نه ستونزه په کوم ځای کې خرابه شوې ده؟ ستونزه موږ نه په دې کې خرابه شوې ده چې موږ د خپلو نظامونو په خلاف باندې د هر جمهوري نظام یا د هر متدین نظام په خلاف باندې د مذهب له ادرس نه مخالفت کړی ده. د مذهب له ادرس نه موږ د هغوی په خلاف باندې پروپاګند کړی ده. د بیلګې په ډول تاسو کتاب راوښو، تاسو ویل دا کتاب په کابل کې چاپ شوی ده. زه درته وایم دا چا خدمت کړی چاپ شوی ده. زه ته وایم باید د لینن سوانح حیات چاپ سي، کمونیستي نظام باید چاپ سي، باید په پښتو کې ایدیولوژي تاسو ویلي چې چا د مارکسیزم لینیزم د لینن کتاب چې چاپ کړی خدمت یې کړی دغه کتاب په اسلامي ټولنه کې خدمت دی.
ګوره زه تاسو ته یو مثال درکوم. پوښتنې ته ځواب راکړه، هغه پرېږده، خدمت ته ځه. زه مثال درکوم. د منطق په کتابونو کې په اسلامي فلسفه کې یو کتاب ده، هغه ته د مولوي مهردین فلسفه ویل کېږي. دا مولوي ده، هغه یوه فلسفه زه د منطق ګور زه ملا نه یم، هغه د مولوي نه پوښتنه وکړه. ما سره دا خبره یو سړی د الحاد فلسفه پښتو ودي الله ولي تبلیغیان. ډاکټر صاحب دا یو خبره کوم، ته باندې کوم، دا یو خبره کوم. نه زما وروره دا غوږ ونیسه. تا ویلې چې په یو ټولنه کې که د مارکسیزم او لینیزم کتاب چاپېږي دا خدمت کړی. اول د دغه کفر د بیرته واخله. غوږ ونیسه. بل موضوع اجازه راکړئ محترم شمس صاحب، زه په خبرو پوهېږم ته څه وایې. دویم دا ده چې په هغه ټولنې کې چې کمونیزم او مارکسیزم کتابونه چاپېږي، هغه ټولنې کې ملایان، مولویان او هغه چې په خدای او قرآن باور لري هغه زنداني کوي نه. ځکه علمي لپاره یو کتاب چاپول او پې بحث کول جدا خبر ده، د یو ټولنې لپاره ریکمنډول او په زوره د تر د چتر لاندې ژوند کول دا جدا خبر ده. ببر کارمل په خپلو بیانیو کې دا ویلي، تا یو جمله دی ویلې، دویم جمله دی ونه ویله. دویم جمله به زه درته یاد کړم. وایي هر کس که متحد و متفق بر اتحاد جماهیر شوروی مارکسیزم و لینیزم است. د مارکسیزم او لینیزم د مارکسیزم دیالکتیک اولنۍ برخه دا ده چې الله جل علا شانه وجود نه لري، انسانان د پسونو په څېر راځي، د ګایه په سرخوږي. دا د مارکسیزم د دیالکتیک دی ویلي چې قطعا نه ده دی ویلی. دغه د فلسفې د کمونیزم د فلسفې یوازینۍ برخه دا دی. که تاسو مارکسیزم دیالکتیک ویلی وي، زه غواړم همغه مطلق درسره بحث وکړم په دې 4 جلده د مارکسیزم. جنرال صاحب تا خو کتاب راواخیستو تذکره که بو دا به چا پلار خلاص. ګورئ زه یو پوښتنه لرم دلته د کمونیزم د مارکسیزم 180 صفحه 2128 فقره کې لیکلي دي. پوه شولې؟ مستند به غږېږو. دغسې کتاب په دا ټول لایف کې که چا سره وراته ودي وایي دا وګوره. او تا په د 2013 کال کې موږ ته په لایف کې کنځانه کولې، تا ته مخکې ویلو ما کنځانه. دا دونه غټ کتاب دی که لکه موږ د افغانستان چې پکې پځئ. ته خدای نه دی راته کولی. عبادت په نیت مې درته کول. ګوره ښه شان صاحب دلته یې لیکلي دي، هغه خو پرېږده. دا بله 18 ماده 180 ماده ده او 1280 فقره ده. دې کې لیکل سوي دي چې افغانستان ته کمونستان راغلل. کله چې مات شول دا مفکوره ماته شوله، نجیب را مخکې سو، واګې ورته وسپارل شولې. کمونستان په افغانستان کې نه پاتې کیږي. نجیب 180 درجې تغییر کوي. د کمونیزم له مفکورې نه ډایرکټ مشاورین ورته وایي چې اوس د قرآن آیتونه ووایه. د قرآن آیت ویل شان صاحب د چا د مسلمانۍ او د هغه دلیل نشي کېدلی، ځکه دلته عقیده مهمه ده. دلته دوی راواخیسته فرض مثال کتاب راواخیسته، علما خو یې درلودل په هر کې، درباري علما خو په هر سیم کې. نجیب ته ویل چې دغه آیت دا تشریح که، دا ترجمه که، بیا دا په مجاهدینو ورفټ که، بیا ووایه چې زه ما خو روسان وویستل.
د قرآن آیتونه یې ویلې، هماغه کس چې په هرات کې 4,000 کسان شهادت ورسوه، کونړ کې 12,000 کړل، تقریبا 15,000 پولیګون کې ژوندي تر خاورو لاندې کړل. هغه یو دم لکه موبایل ته چې هغه 2021 سافټویر هغه ته 18 ته وا چې سافټویر وشو، بس سړی مسلمان شو. مجاهد هم تهدیدوه، د غرب جګړه هم بلله، امریکا ته یې مختارونه ورکوه. خو د دې هر څه باوجود د افغانستان ملت دا فیصله کړې وه چې نه باید روسان لاړل، د دوی تالیڅټي او مزدوران هم باید لاړ شي. د سولې وړاندیزونه هم عین وړاندیزونه و لکه کرزي او غني چې کول. غرب یا شرق همیش چې خپل غلامان حاکمان کوي، دوی یو کوشش دا وي چې دا په ولس کې ریښه ولري. دویم دوی پروموټ کوي، دا مشهوره کوي. د شهرت نه وروسته افغانان دا فکر کوي چې دا سړی خو ډېر هوښیار ده، دا په پلاني مسله، در حال کې چې دته هره ورځ دا رالیږل کېږي چې نن ته دا خبرې وکړه، دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه. د زیلنسکي او د ټرمپ هغه خو تاسو ولیده، موږ هېڅکله خبره ونه کړله. شان صاحب دا باید ومنو چې د افغانستان د بدبختیو تهداب دا کمونیستانو کېښوده. ولې سردار داود ته تم شهید وایي، زم وایم، چا چې وژلی هغه هم ورته شهید وایي، چا چې دفاع ترې کوله هغه هم ته. ځکه ما د سردار داود یوه نقشه د کابل په ښاروالۍ کې ولیدله، بیا د ده دا کارنامې او دا ټول ما ورته ویل دا د سردار داود نقشه ده. وایي د سردار داود په وخت کې د مخابراتو د وزارت سکلیټ جوړیږي، یوازینی تعمیر ده په ټوله اسیا کې چې 18 منزله ده، په ټوله اسیا کې. نن ته ورشه دوبۍ وګوره، ته ایران وګوره، ته پاکستان وګوره، ته نور د مخابراتو وزارت هغه سکلیټ د جمهوریت په وخت کې جوړ سو، که اوس هم لیفټ پوره نه لري. یعنی هغه سیستم چې مونږ 50 کاله مخکې جوړ کړی و. شان صاحب ته لاړ شه، ته په اروپا کې اوسېږې، ته پوښتنه وکړه ورته دا بلډینګ څومره وخت مخکې جوړ سوی ده. زه قسم په خدای که هلته چکر ته تللی یو بلډینګ ما ته په متحده عرب اماراتو کې په دوبۍ کې وښودل شو، 9 چاته و. 14 کاله مخکې دا په ټول اماراتو کې تر ټولو اوچت بلډینګ و، 9 چاته و، ما 13 چاته درلوده. د کابل کومه نقشه او سرکونه دا د وزیر اکبر خان او د هماغه وختونو دا قسم په الله که په نوره نړۍ کې وي. د قوشتېپې کانال چې شروع شي نقشه د چا دی؟ سردار داود ده. باندې که نقشه دا اوس له امریکا او له اروپا له پاریس نه پرمختللې ده. نو ولې د سردار داود نه وروسته کمونیست، مجاهد، دیموکرات، طالب ولې ونه که؟ ولې ونه که؟ دا اوس عملا موږ پاکستان سره په جګړه کې یو. ځان صاحب که موږ د دربور حل خو دغه د زر ته حل موږ له پاکستان سره په جګړه کې که موږ دربور د توغندي درلودلی، موږ یو څو چورلک درلودلی، نو پاکستان به په موږ دومره تیز راغلی وای. د اسرائیل او د ایران جنگ د موږ دپاره د عبرت زنګ و. ایران په اسرائیل برید کوي، مزایل یې ورته خنثی کوي، اسرائیل په تیر شو. دا اوس پوهېږئ چې افغانستان ته له اروپا نه، له امریکا نه، له ګاونډیو هېوادونو نه مهاجر ولې نه راځي؟ ولې ملل متحد اعداد و شمار خپروي چې 8 میلیونه افغانان لاړل، خو امن شته، سوله شته، کراري شته، کار شته، هر څه قوت او لایمود دي، بیا ولې 8 میلیونه افغانان ځي؟ یوازینی علت د نجونو تعلیم ده. نن دروازې خلاصې که ډېر خلک له اروپا او له امریکا نه راځي، له پاکستان نه راځي، له ایران نه راځي. صحیح ده؟
ستونزې شته، مشکلات شته او سوب کوي. نو چې پړسوب یې وکړه پاس له هغه بیا موږ ډاکټر ته ځو چې سړی اوس سړی خو دغه مریض به د اول راوستی و، دې کې معمولي زخم یې په ستونه کې و، اوس سرطان سوی ده، اوس د ده عملیات کوو 90% د مرګ ده، 10% د جوړېدو ده. موږ مریض هغه حالت ته رسوو. اوله د هیڅ مریض علاج موږ نه کوو. افغانستان یو مریض د قسم په خدای یو متخصص ډاکټر ته ضرورت ګوره جنرال صاحب دا دې مریض علاج باید کو زم وایم افغانستان مور ده. ساکي خیل صاحب یوه خبره به زه وکړم او به ښه دا جنرال صاحب خبرې وکړي. دا کتاب ډېر ښه کتاب و، دا چېرته دې پیدا کړی دی؟ ول خو دا بیا موږ ته پیرزاد صاحب سلامونه. زه قسم درته کوم جنرال صاحب مومن خان خو وغږېدو کې زه یوه خبره ته پرېښیم، دا ټول ناست دي. خیر ده فقط زه اوږدې خبرې خو نه کوم، موږ خو لنډې خبرې نه ته خو وغږېږه. ته ګوره ته چې غږېږې خو بامعنا خو غږېږي. کور دې ودان. ټولو ملګرو ته سلامونه اعلان دی، دا ټولو اورېدونکو ته سلام. ګورئ زه په کوم نظر یم، زه دلته خو تاسو ډاکټر صاحب پاس وکړئ نه ولکه جنرال صاحب که داسې وای نو ولې به همدا حال وي. ته تواب صاحب خو ته خو له غوږ ونیسه. تواب صاحب اوس خو ته مهمان خصوصي یې که چې کوروالا یې. ډاکټر صاحب او ساقي خیل صاحب خو سره په دې بله موضوع باندې بحث وکړي چې ته څوک او زه څوک او ته څوک. زه خلقیانو د پرچمیانو او د کمونیست د چې هر شی و د هغوی خلک د خپلې غلطیانې په مکمله معنا ومني، په مکمله معنا دې ومني. دغه اوسني نسل ته دې وایي چې موږ دغه بد کړي دي. د هغې نه وروسته دغه د مجاهدینو حکومت قسم په خدای جرات دې وکړي ودې وایي چې موږ دغه بد کړي دي. د جمهوریت حکومت ته ودې وایي چې موږ دغه بد کړي دي. طالبانو ته دې وایي طالبان دې دا اوس شی وکړي، هغوی دې وایي چې دغه تجربونه موږ ګټه اخلو، دغه نه موږ استفاده کوو، دا بد چې دوی کړي دي موږ یې نه کوو، دا ولس را نږدې کوو. مخکې دا جنرال صاحب خبره کړه والله دغه کوم عادي مشکلات دی، ډېر کم مشکلات دي. دا که حل شي دا ټول ولس اخواته ځي. کمونیستانو ښې غټې غلطیانې وکړې. دلته خو ځوانان دي اوس درېیم نسل دی نه پوهېږي بیچارهګان چې اوس څه وایي. که دې ورته یاده وکړه چې کمونیست دی خلقي دی، که دې ورته وایي مجاهد دی تواب صاحب په غوسه کېږي، که د کمونیست ورته وایي ساقي خیل صاحب درته په څټ سورېږي. نور دې ټولو غلطیان داسې غټې غلطیانې کړي دي د افغانستان د بربادۍ مکمل سیستم یې ور خراب کړی. اوس موږ وایي راځي د تېرو بدیو نه په دې موضوع باندې ته څه وایې کمونستانو څه ورکړل افغانستان ته؟ راځي په دې کلن تفکر باندې وغږېږو. ګورئ نه زه څه وایم، ګورئ زه بدبختي ورکړه، جنګ یې ورکړی، اشغال یې ورکړی، روسانو ته زمینه برابره کړه، زه یې مړ کړم ته یې مړ کړې، وطن یې تباه کړی، لوټې لوټې کړی. والله دا کلي حتی ونې په مرمیو ویشتې. ګورئ دا څوک و؟ خو همدا خلک و. دلته خو اوس که ځوان ته څه نشي ویلی، هغه خو درته سمدستي کنځا کوي، وایي ته وګوره د ما د وروره ته راشه خیر دی. زه کوم کلندر نه یم چې په تا خپلې خبرې ومنم. تاریخ دغه وایي، دغه ما ته د پلار نه پاتې دي، د نیکه نه پاتې دي، دغه خبرې پاتې دي، دروغ نه دي، رښتیا دي. دومره بدبختي چې هغوی راوړسته هېڅ چا په تاریخ کې نه ده راوستی. ښه د هغې نه وروسته چې موږ راغلو کابل ته، اوس زه ځان درته ښیم، موږ چې راغلو کابل ته موږ څه وکړه؟ ولا که به مې هېڅ هم کړي هېڅ مو هغې باندې بله برنامه نیسو بیا. آفرین بلکل. اوس موږ وایي ګورئ اوس که دلته څوک خفه کېږي که خوشحالېږي، موږ دغه نظام دی. ګورئ دغه یو ادرس دی. ګورئ که څوک خفه کېږي لاندې که خوشحاله کېږي، دغه یو ادرس اوس موږ لرو په افغانستان کې. یو ادرس مو دی. کومه ده لري؟ نه ساقي خیل صاحب ګورئ وزارت فعال دی، کومه ده ریاست فعال دی. خو دغه موضوع د راځي اوس موږ وایو چې ګوره ما ته وګوره د موږ ګوره دا ستونزه چې ده. ګورئ بښنه شهزاد محترم صاحب څه ورته وایي که دا موضوع تیاره تواب صاحب ایښودی ده، په دې باندې به تمرکز وکړو. ګوره په دې باندې تاسو ګورئ دا قسم درته راغلی یم کالم کې نه ولم په یوه خبره ما شهزاد صاحب کړې. نه شهزاد صاحب نوبت باید مراعات شي. زه فکر کوم موږ خو ما ته خو کار راکړی لاندې خلک ګوره یو ساعت وشو لا زیات چې ناست یو خبرې م اورو. موږ هم دا حق لرو چې خپل نظر شریک کړو در سره. هدف دا دی تواب صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افغان صاحب تا خبرې کړې داود خان مشانه صاحب زه تا نه مخکې راغلی یم. د داود خان د شهادت نه راپدې خوا د افغانستان سیاسي، اقتصادي، نظامي، تعلیمي او ټولنیز بنسټونه
خلکیانو پرچمیانو په افغانستان کې خاورو سره خاورې کړي دي. هر افغان دا حق لري باید راشي، نه یوازې باید راشي او دا وایي چې زموږ مشرانو د دوی مشرانو دا کار کړی دی. هماغه چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي، نظامي، ټولنیز بنسټونه خاورو سره خاورې شوي دي تر ننه پورې ځای ته نه راځي. ولې چې دی ورباندې صاحب مهربانه اعتراف نه کړی؟ ولې د بل نه اعتراف غواړي په خپله یې نه کړي؟ خپله راځي مجاهد ته خاین او جاسوس او پلانکی ورته یې په خپله یې نه مني. یعنې دا خو والله بالله که دا نه افغانیت دی، دا نه وطن سره مینه ده. شانصب صاحب محترم راغی چې خلکي په کابل کې کور نه لري، ماته یې څه ولې زما کور اخیستی وای، ولې بیت المال جوړ کړی وای. هغه د دې ځمکې عسکرو هغه باید عسکري کړی وای، هغه زما خادمو باید یې دلته دغه یې کړی وای، خدمت یې کړی وای. هغه رامنډې کړې د نړۍ په تاریخ کې وتواب صاحب د افغانستان د هوایي ډګر نه تیاره پورته کوي او ارګ ورباندې ولي او داود خان د 18 کسانو سره د ښځو ماشومانو سره په شهادت باندې رسوي. یو خلکي رانغی دی ونه ویل چې دی بد کړي دي، لا شي نه توجیه کوي، ورته دفاع کوي. وروره دا خو د سره زه ولا کوم منمه که ته د وخت په زرګم شي، ځکه دا وطن د ټولو افغانانو شریک دی. دلته ستا دغه انقلاب چې ته ورته انقلاب یا دلته خلک زورولي دي، دردولي دي، بېعزته کړي دي، بیا برو کړي دي او د خدای په قهر باندې ککړ کړي دي. ته به په دې باندې افتخار کړې چې ته کور نه لرې، ته به په دې باندې افتخار کړې چې تا د بیت المال موټر چې دی غلط نه دی استعمال کړی. دا یوازې ته نه یې، دا د نړۍ ټول دغه جرمني چې دی یو کس د پارلمان یو غړی دی، یو ګوند یو غړی افغانستان ته په جمهوریت کې تر تواب صاحب 2 کالیني ورته عطا محمد نور ورته ډالۍ کړي وي او د بغیر د ټیکټ نه، بغیر د مالیې نه، بغیر د شتو یې ورته یي د دې نه راوړي او په هغې باندې چې دی یوه میاشت ورباندې میډیا وغږېده. کرنټ افیر باندې وغږېږي دا به پرېږدو. دا ته باید ومنې، شانصب صاحب محترم دا باید ته ومنې. ببرک کارمل د کمونیستو دا باید ته ومنې شانصب صاحب. په افغانستان کې کمونیست یو دا بس موږ دا نه وایو چې ښکته خلکیان کمونیستانو ټول په مشرتابه کې کمونیست نه وو. ګوره دا ورسره دا څنګه ته ورسره منې چې هغه وایي سنګل کمونیست وو، د 15 ملټو لپاره چې د تفریح کوو هغلته بیا ګیلاسونه ټنګوي. دا کمونیست نو نور څوک وروره ویډیو پرته ده. بس خو ما پرېږدي. ګوره شانصب صاحب زه چې مجاهد باندې نیوکه کړم چې تېروتنې کړي دي، طالب د کړي دي، جمهوریت ته کړي دي، باید خلکي پرچمي دا باید ورسره یاد شي وروره، دا ورسره باید یاد شي. خو موږ پرېږدي چې موږ وغږېږو. دا نشو کولی. ګوره شانصب صاحب زه دا خبرې پوره کومه هیله کوم ستا په خبرو کې موږ مداخله نه ده کړې وروره. کومه ده پرې به کله غږېدلی یم. دا وایم شانصب صاحب محترم د خلکي مشرانو رانیولي تر د مجاهدینو رانیولي تر د جمهوریتیانو رانیولي تر د اماراتیانو پورې د دې ټولو سیاسي او مذهبي مشران په افغانستان کې باید محکمه شي. دې دپاره کار وکړي. دا ټول باید محکمه شي. که خلکي خیانت نه وکړي، شانصب صاحب که خلکي خیانت نه وکړي، بري به یې د بدم کړي دي. ته ما پرې د خلکي نه یم خو ومنله سعید. زه تا نه وښیم، زه دا وایم چې ګورې باید دفاع ونشي. راشه ووایه چې پرېږدي سعید بد کړي دفاع کوي. اوس هدف دا دی اوس امارت ته پکار دا ده یا موږ او تاسو ته پکار ده چې طالبان په افغانستان کې ګورې ولسي مشروعیت ما به ستا نوبت دی ګورې طالبان باید ستا اهلکار ته وسپاري. ګوره طالبان باید کار اهل کار ته وسپاري، باید امیر راښکاره شي. هغه ستا په اصطلاح امیر باید راښکاره شي. اساسي قانون ګورې دا اساسي خبرې پرېږدي لږ علمي وغږېږئ. شانصب صاحب دا نو اوس تا ته موږ د کومه چې دی اوس دلیل هغه د ستالین او دغه د لینین کتابونه موضوع اړوند وغږېږه که نه پرېږده. موضوع دا ده طالبان باید ملي مشروعیت ته لاره هواره کړه. د ټول افغانستان نه باید قومي مشرانو دیني علما راغونډ کړي. بل وخت بحث کوو ختمه ده. بس د خلکي مشران رانیولي تر د ملا صاحب الله پورې دا ټول باید محکمه شي. شانصب صاحب ما ته که 2 دقیقې وخت راکړئ زه لږ کوتاه غږېږم بیا ستاسو نوبت دی.
بس زه ډېر کم غږیږم. اول خو ټول ته سلامونه او احترام ورسیږي او ټولو دوستانو نظریات مو واورېدل. فکر کوم ټول ډېر زیات احساساتي کېږي. یم خیر دا خو په دغه باندې غږیږو، پخواني کیسو باندې غږیږو. ګوره ایشان صاحب چې تاسې خبرې وکړې، خو که تاسې د افغانستان د خلق او پرچم ګوندونه وګورئ، دا نظریاتي ګوندونه وکړو که نه وو. که چېرته نظریاتي ګوندونه وو، د دې سیاسي قبله کوم ځای وه؟ آیا دواړه ګوندونه د شوروي اتحاد تر اغېز لاندې نه وو؟ او همدارنګه د مارکسیزم او لینیزم پیروان نه وو چې دوی د دولت لخوا د اقتصاد کنټرول، همدارنګه د خصوصي ملکیت محدودیت او د ټولنیز مساواتو په اصولو ولاړو او دوی عقیده درلوده چې باید فیوډالان، پانګوالان او همدارنګه مذهبي مشران له واکه لرې شي او یو بې طبقه ټولنه رامنځته شي. د دې لپاره دوی سردار محمد داود خان سره د ټولې کورنۍ شهید کړ. همدارنګه د افغانستان بهترین ډیپلومات او د وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق شهید کړ. د هرات قیام کې چې خلکو قیام وکړ، 25,000 افغانان په یوه ورځ باندې شهیدان کړل. ګوره دا تاسې تاریخونه وګورئ، په هیروشیما او ناګاساکي باندې اتوم لوېدلی دی، هغوی 1 لاکه پورې خلک وژلي دي. دوی په یوه ورځ باندې، په یوه شپه باندې په هرات کې 25,000 خلک شهیدان کړل. تر څنګ د کونړ په کراله کې 12,000 بېوزله کونړیان شهیدان کړل. په دا ټول 10 کلنه دوره کې دوی 2 میلیونه افغانان شهیدان کړل او د روسیې نظامی مداخلې ته دوی چې زمینه برابره کړه. یعنی آیا افغانستان، زه شنصب خیر دی، آیا افغانستان د څه ورته په د روسیې باندې حمله کړې وه یا ستاسې په نظم باندې آیا د افغانستان نه خلک ورغلي وو، تروریستان ورغلي وو، هغوی څه شي ته راغلي وو هېواد ته؟ نه زه سم بله موضوع اتحیات ملاقات داسې دی لکه دا خبرې التحیات هم دغه سند از خو خبره کنه تا خو ولې بابا کارمل دی کمونیست نه دی، پلانکې دی نه، ښه څه شی و دی، د دې نظریه څه شی و؟ یعنی دې عقیده په څه درلوده؟ دوی اصل کې د اسلام مقدس دین، همدارنګه د افغانستان د قبیلوي جوړښت او د ارزښتونو خلاف کمونیستي اصلاحات معرفي کړل. اوس که د دې نه موږ تېر شو، ګوره دا موضوع زه اړوند غږېږم. بل تواب صاحب یو موضوع یې ښه دی چې کمونستانو افغانستان ته څه ورکړل، دغه بحث یې پرېږدئ. ګوره نظریاتي لحاظ نه خو په ټولو غږېدل. د افغانستان اقتصاد ته دوی څه شی ورکړل؟ ګوره دوی د افغانستان د هغه وخت که تاسې کتلی، افغانستان یو کرنیز هېواد و، خو د دوی د جګړو له وجې د افغانستان د کرنیزې ځمکې د اوبو لارې او بزګرانې دومره ضربه ورته ورسوله چې هغه تر اوسه پورې نه جوړېږي. تاسې د کندوز د هغه وخت تاسې د اریګیشن سیستم وګورئ او بیا د کمونستانو د نظامي مداخلې وروسته او د بمبارۍ وروسته تاسې هغه حالات وګورئ. دوی د کونړ او د دوی د پکتیا او دوی د پنجشیر او دوی د هرات هغه کلي پرېنښودل چې وړې وړې بانډګۍ خلکو پکې درلودي او معیشت یې ورته د منځه یوړ. دا اقتصادي لحاظ نه نوی څه خبره دی، پخوانۍ ده که نه؟ نوی یعنې تا ته څه شی نوی وایه د جنرال صاحب په نوي موضوع باندې زه چاته وخت نه ورکوم چې خبرې وکړي. موضوع تاسو نوی ته ووایه، شان صاحب صاحب نوی ته ووایه، د کمونستانو لپاره څه شی شوي دي، زه ته یې ووایم. رباني اجازه ده، تاسې د په ذوالجلال رب قسم چې مداخله به کوئ او تا چې کوله موضوع باندې به خبرې کې استام دي، پر رب ذوالجلال باندې قسم رب لا یزال قسم څوک به مداخله کوي. تا دې په کعبې باندې قسم چې ته په موضوع خبرې کې موضوع به ګوري. خبره ده شایده موضوع زړه موضوع د مقصد کمونستان څه ورکړل افغانستان؟ خبره ده شایده ګوري. خبره څه ورکړل افغانستان ته وجه شان خبره وګورئ. تاسو خو ما پرېږدئ، تاسو ګوره ما نه پرېږدئ، تاسو ما پرېږدئ. جنرال صاحب ډېر ښې خبرې وکړې، زه په هغه باندې کمنټ ورکوم او بیا ځم او کمونستان موږ تاسو ټول ولیدل چې د انقلاب را دی خوا ته تباهي او بربادي نه خوا ته بل شي نه راغلي. زما کمنټ په دې خاطر اوس په افغانستان کې چاته کمونست مه وایاست. په افغانستان کمونستان نه وو، خلکانو نهایت ډېر غلطۍ وکړې. ته ورته پرتو ګنډې ورته نه وو، د چا نیکه یې نه ثابتولی نه وو. ته وایه ځان ته وایه نو په افغانستان کې کمونست نه وو په مقابل پرېږده اوس ما پرېږده چې وغږېږم، خدای او قرآن ومنه پرېږده چې وغږېږم. ته یې کې که نه نو خدای او قرآن د هر یو سپیکر په خبرو کې سپیکر خلاص کړی دی. مشر یې ویلی چې ښه دی چې کلمه ولې ډارېږي پرېږده چې کلمه مه وویلی. خبره ده شایده، ښه دی چې کلمه مه وویلی. خبره ده شایده، پرېږدئ تاسې هیله کوم تاسې پرېږدئ. ګورئ خبره ده شایده، خبره په دغه چې کېدل جنرال صاحب وایي چې د کومو دا خو هېڅوک شک نشته چې د داود خان د شهادت نه راپدې خو افغانستان بیا ښه ورځ نه لري. په دې کې هېڅ شک نشته چې د ثور د انقلاب را دې خواته نه شهد نارونه راغله، نه د شیدو نارونه راغلو، افغانستان به تباهي ته ولاړ، بربادي ته ولاړ، بدبختي ته ولاړ. په دې کې هېڅ شک نشته. هېڅ افغان، حتی زه د خلکیانو جنرالانو سره کېناستلی یم
په ګروپ کې ورسره غږېدلی یم، په واتساپ کې غږېدلی یم، ټول همدا یوه خبره کوي چې موږ ډېرې غټې ساوې سوي دي. واحد ګوند ده په افغانستان کې چې دوی خپلې ساوې ومني، هېڅوک یې نه مني، نه حزب مني، نه سیاف مني، نه بل مني، دوی یې مني. یوه ګورئ د هغوی نه د هغوی تر ټولو هغه سړی مني چې سهوی کړي وي. تاسو خو ما پرېږدئ، ما عبدالله صاحب ولې وارخطا یاست؟ زه پوهېږم تاسو ځواب درکوم درته ووروره پرېږدئ ما، تاسو خو ما پرېږدئ ما مهرباني. اوس خبره په دغه ځای کې ده، خبره په دغه ځای کې ده د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هغه یوازینی ګوند و چې دوی په غره کې هم یو غړی درلود، په بدخشان کې هم درلود، په پښتون کې هم درلود، په تاجک کې، په ازبک کې، په هزاره کې. دی د افغانستان په تاریخ کې اول سیاسي ګوند و، اول سیاسي ګوند و چې دوی په هر قشر کې خلک درلودل. لہذا دوی ته پکار و چې دوی ډېر ښه پلانونه رامخته کړي وای. دوی چې کله په دې باندې پوه شول چې دغه سیمه کې دغه جنګ د موږ نه ده، د دوی دغه انقلاب هایجیک شو. تاسې د بریګیډیر یوسف کتاب ولولئ، دا جنګ د دوی هایجیک، دوی باید استعفا کړې وای، په دې کې هېڅ شک نشته. دوی باید ویلي وای چې موږ دا کار موږ چې غلطي وشوه نور پرېږده. اوس خبرې د جنرال صاحب ته راځم. جنرال صاحب ډېره ښه خبره وکړه، لیکن سوال دا پیدا کېږي جنرال صاحب محترم، ته رقم دا وطن ته په جذباتو باندې جوړه یې، آیا د وطن داسې جوړولی شي چې یو چا ته وځاړې ما جوړ کړه؟ ای خلکو راځي، وطنونه په نصیحت نه جوړېږي، په عمل جوړېږي. او عمل دغه ده تر څو پورې چې تا رهبر نه معلوم ته دا وطن نسې جوړولی، تر څو پورې چې تا زعیم نه معلوم ته دا وطن نسې جوړولی، تر څو پورې چې ته په عقیدوي لحاظ باندې، تر څو پورې ته په سیاسي لحاظ باندې خپلواک نه یې، دا وطن ته نسې جوړولی. جنرال صاحب مبین، نن هم ته په سعودي عربستان کې د تا ټول علما اسلام ته شک په سترګه ګوري او پاکستان ته د اسلام اصلي کور وایي. نو د تا د پاکستان مخالفت په څه باندې ده؟ نن هم د تا فتوا د پاکستان نه ده، نن هم د تا امیر المؤمنین نامعلومه ده، نن هم د تا زعیم نامعلومه ده، نن هم ته په تورخم کې کوم جنګ کوي، دغه جنګ افغانستان ته یوه ګټه نشته، بلکې دغه تورخم سرحد د نامنلې سرحد ده، دا ته په نړیواله سطح باندې رسمي کوي. ته دغه جنګ ته موضوع نه بیا ووتلې، موضوع نه لاړلې، موضوع نه لاړ. خبرو کمنټ ورکوم، کمونستان ما یاد کړئ، د خبرو کمنټ ورکوم، صبر وکړئ. د ډېره ښه خبره کمونستانو خوارزاده شان صاحب څه موږ د غلي کلوب ته موضوع نه وته، اوس دلته بل ځای ته لاړې. فضیلت د خدای په امان نو اصلي موضوع نه لاړلې، او اصلي نه خبره ته نه تا ته د لاړلې خبره واډي وای ورور مې نه زه ته دا وایم. د پاکستان کې ودرېږه، پاکستان کې پانتون تاویلی ده، انجینري تاویلی ده، وخت تا تېر کړی، ما غلام زه یم. پاکستان سره جګړه زما فرض ده. ډیورنډ تا رسمي کړی، ما نه. شل کاله د پاکستان په نامه ودرېږه کمونستانو د پاکستاني په نامه باندې مجاهد ته اشرار ویلې و، همیشه د پاکستانو د غلامانو د الخوارو فلان و فلان به ورته ویلې، اما یو ډزې په اسلام آباد ونه کړ، یو ډزې د چراټ په چاونۍ ونه کړ، یو ډزې د علیپور په چاونیګانو، یو ډزې په جی ایچ کیو باندې ونه کړ. اما وی د پاکستان دښمن، جمهوریت هم د پاکستاني په نامه افغانان وژل، کمونستان هم وژل. تاسو غیر له دغه نه بله انګېزه نه درلودله. امیر المؤمنین د چیرې د جنرال صاحب مبینه ودرېږه، زه درته اوس ښه یم. جنرال صاحب هیله کوم دې باندې بل وخت نه ودرېږه، شان صاحب اوس درته لایف ته راولم، لږ صبر. زما موضوع معلومه ده، مشخصه ده، هیله کوم ټول نه زما موضوع معلومه ده، خو زه د سره غږېږم، خو همدغه په کوم سیرو افغانستان ته څه ورکړه. جنرال صاحب ته د خپل لایف ته راسه، هغه ته ما ته خبرې کېږي، دغسې شیونه یې ورکړه. دا شان صاحب ته وګوره، دغسې شیونه یې ورکړه. ده د کمونستانو خوارزاده، ته یو کار وکړه، ته د لایف راسه، ته ما خبره ته نه پرېږدې، لایف ته راسه. زما د خلاص شوی جنرال صاحب لایف را نشته، زه بیخي لایف راځم نو خو موږ خبره ته نه پرېږدي. ما چې عبدالله دا رانه کې دا راځم موضوع مې درته درکړې، ولې نه ده معلوم؟ دې ته راځي طالبان کله سته چا لیدلی ده؟ تو خدای تا لیدلی ده؟ ته کندهار ته ورلې تېر پرېښولې؟ دا اوس خبره بل دا مرچ دی مرچ. تو خدای تېر پرېښولې؟ چېرته کندهار ته چې ورلې ته امیر المؤمنین ته ور پرېښولې؟ نسته که نه؟ نو زه خو د هغه دپاره ته عجیبه سړی یو څوک چې شتون نه لري، فزیکي شتون نه لري، هغه څنګه حکومت چلی؟ دا خو بیا نابغهګان دي، طالبانو قسم خدای بیا باید کمپیوټر یې چلوي، کمپیوټر نو خو AI چلوي، آرټیفیشل انټلیجنس یې چلوي،
ودې خدای بنده اوس دا زه نه پوهېږم چې ته دلته ای آی ناسته که شان صاحب ځینې دوستان لیکي چې دا موضوع هېڅ ګټه نه لري په والله العظیم چې د دې موضوع ګټه دومره زیاته ده هغه دیو چې پیچکاري کړي دي د خلکو اذهان په چټیاتو باندې خرافاتو باندې د کمونستانو څخه ورته سپینې کړکړې جوړې کړي دي باید کمونستان وپېژندل شي دا ملحدین وپېژندل شي دغه شان صاحب نه ده د دغه برنامې غټه دا د عبدالله ورورې دې برنامې چې ما 15 ورځې مخکې ویلي چې کمونستان خپل لورګانې مجاهدینو ته ورکړي نن مې په شان صاحب باندې ومنله چې د پلار مجاهد و کمونست لور ورکړی او دی په خپل ماما افتخار کوي په پلار یې نه کوي همدقسې به موږ یوه خبره په دوی منو دا ډېرې ګټې کوي ولې نه کوي دی چې لاړ سي په نورو برنامو کې قسم په خدای دوی کنځلې کوي په والله ما سره ریکارډونه دي دغه شان صاحب دا مفتي هم د عالم هم ده په کمونیزم باندې په نجیب باندې غږیږي ورور یو فلسفه وایي هېڅ مخالف ته اجازه نه ورکوي او کته یې کې بیا یو دی نه ټول هېڅ خور او مور کته کوي دا سړی تاسو شان صاحب په خپلو برنامو کې ما لیدلي یاستئ چې تاسو هغه څوک چې د کمونیزم ودرېږه هغه څوک چې د کمونیزم د نظریې خلاف د تاسو قسم په خدای کې دوه خبرو اجازه هم ورکوئ او له لایف نه هم پسې کاته کوئ نن د تا ټول علمیات ټوله سویا ټوله ټول هر څه دی کوم کمونیست کېدلی نه هر څه دی په دغه 10 دقیقو کې د تا ټول حیثیت معلوم شو چې ته نه په تاریخ خبرې نه انجینر نه فیلسوف نه کمونیست نه مسلمان نه مبارز نه خلقي دلته ماته د آی آی ناز ده خلاص دا چی شی څه آی ماته ناز ده دلته زه آی سره خبرې کوم تو خو هغه امیرالمؤمنین خو درته معلوم که زه خو آی ناست یم هغه خو آی هم نه ده په خدای یو خبره جنرال صاحب معلوم ده آی سم ده که معلومي یو دقیقه شنصاب صاحب آی ډیپ سیک جیمینی او چاټ جی پی ټي دا ټول څخه زیات مسلمانان دي باور وکړئ تاسو هغې ته ورکړئ چې کمونستان په افغانستان کې کوي چې جواب یې درته څه راوځي او درته دلیل جنرال صاحب مبین تو خدای امیرالمؤمنین ستا باندې دا خلک کمونستانو او تاسو ورڅخه منکر استئ هغه تواب عبدالله صاحب دی کنځا کوي خو په سیاست کې کوي ښه دی کنځا کوي خو په سیاست کې کنځا کوي د سیاستي کنځاوي کوي غریب امیرالمؤمنین ستا په والله نسته بالله چې ستا ول نه مکوه قسم قسم مکوه ما قرآن مرخله قرآن مکوه قرآن نه ده دا د کمونستانو تاریخ د قرآن نه ده وګوره ما سه قرآن را والا خصوصا قرآن دې کزو کې والله کړه چې پیدا ده شان صاحب کې دې له دغه صفحې نه اخواته ټول د آی ایم اف قرض په پاکستان باندې ده ټول ما ساتلې ده ګورئ دوستانو دا سلسله شروع شوې ده اوس په کمونستانو باندې بحث دی د هغې نه راوروسته سبا ته شو که بله ورځ ته شو په مجاهدینو باندې هم بحث راوړم ورخطا کېږئ ما بیا راشئ چې هر څه وایي بیا ووایه موږ سره دفاع ما شان صاحب ته ډېر احترام درلود عبدالله وروره خو دا د تا نن لایف دا بېچارهګۍ داسې که چې هغه زما خبرې ټول تایید کړلې کومې خبرې په خدای نن سخت بې عزته سولې شان صاحب یعنی په هیڅ نه خبر قسم په خدای که د دوه غواګانو اوبه شي بېله بېرته موضوع ته راګرځو جنرال صاحب هیڅ والا موضوع ته راګرځو هسې بس تش آی ماته دلته ناست ده نه خبره واوره جنرال صاحب نه خبره واوره چې د تا امیرالمؤمنین نه د معلوماتونو زه هېڅ شی نه یم شان صاحب دا کیسه راسې ګوره غږېږي کوم مفهوم د خبرو نه واخیست حاجي صاحب تاسو مایک بند کړئ بخښنه غواړم تاسو مایک بند کړئ تاسو هم شان صاحب مایک بند کړئ ورځو قیوم سیال صاحب ته ورځو ستاسې هم نظر دی ستاسې هم فکره دی ورځو هغې څخه افغانستان د ټولو ګډ کور ده او دا یو ملي باس ده په دې کې ټول حق لري هر سړی په وطن دردېږي هر سړی د یو نوې زاویې نه فکر کوي چې وطن دې جوړ سي سیال دې سي د نړۍ د نورو هېوادونو سره زه خو اول دا وایم چې تاسې دغسې ملي باس کوئ باید دومره تحمل ولرئ چې د یو چا نظر برداشت کړي یو څوک کوز نه کړي وختي مغلجی صاحب کوز که دا ښه کار نه ده دویمه خبره راځم دې ته تاسې ویلې دوی په لایفونو کې کنځلې کېږي ورور موږ ورته بېرته کنځلې نه دي کړي چاته کنځل نه ته چاته کنځل نه کوې خو ته دفاع چې کوې ته بېرته دې ته هم ګور د لاندې لاړ شه اوس ګوره چې د دیو پلویان د دیو هم فکره څومره کنځلې ماته کوي تاسو یو لفظ هغې ته وکارولو هیله کوم ورور هیله کوم کنځل نه کوئ مهرباني نو زه دا خبره کوم ګوره تاسې ویلې چې هلته کمونیزم د کمونیزم بقایا هم باید پاتې شي صحیح ده زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم چچنیا د روس تحت اثر یو هېواد ده چچنیا چې څومره مسلمان ده څومره عقیدوي خلک هلته دي دومره فکر نه کوم چې نن ورځ په افغانستان کې
تاسو وکتل ګوره چچنیا کې دین له منځه ولاړ نه دا څنګه امکان لري په افغانستان کې دین د منځه وړي اصلا نن ورځ دغه کوم فکرونه چې ډیر دیني جوړ شوي ډیر افراطي دوی فکر کوي چې دا هر څه د دین له زاویې ګوري داسې نه ده نن ورځ موږ ګوره نړۍ ولیدله ته خپله ګوره په غرب کې په کاناډا کې ناست یې موږ دلته اروپا ولیدله د دین مثلا نن سبا مثلا اقتصادي ګټې دي روس هېڅکله دا نه غوښتل چې هغه هلته ولاړ شي خپل عقیده هلته ترویج کړي روس کې چېرته خپل عقیده ترویج کولی دوی به کلیساګانې په دغه کې نه پرېښودې مسکو کې نه پرېښودلې دوی به هلته بودایزم ته رشد نه ورکوو هغه زما کاناډا کې کېناستل او ستاسو ترمنځ ډېر د ځمکې اسمان فرق دی په کاناډا کې زما په دفتر کې یوازینی بیرغ چې ایښی دی دا ایښی دی دوستانو پرون راغلي نه چې په پروفایلونو باندې کاناډا بیرغ لګولی دی از برای خدا کمان اجازه راکړه باس بل خواته مه وړئ زه درته دغه وایم بل خواته نه وړم تاسو د خبرو ځواب درکوم زه خلقي پرچمین یم زه د ولس لاندې درته وایم زه یو عادي وګړی یم د افغانستان صحیح ده زه دا تاریخ ما هم لوستی د ما له مخکې زه یو 40 کاله عمر لرم که ډېر نه لرم د ما له مخکې څه داسې تېر شوي دي دا خو عیناً هغه داسې یو تاریخ داسې ما په خپلو سترګو لیدلی ده ځکه تا ته ووایم په افغانستان کې دوی چې دا کوم طبقاتي سیستم واکمن و څو کاله دی محترم قیوم صاحب زما عمر 40 کاله ده 40 کاله دی زما عمر 45 کاله دی یو 15 کاله مې زیات څخه دا وطن لیدلی دی مهرباني ما هم لیدلی دا تاریخ البته زه داسې وایم چې دلته دا کوم طبقاتي سیستم و دا فیوډالانو هغه ځمکې ګوره دوی دغه طبقاتي سیستم له منځه یوړ نه شارکونه درلودل دي خلقي په نوم به دې چېرته شارکونه ګورې دغه یو لاسته راوړنه وګوره نه به تعمیرونه وګورې دا بندونه خلقي ملت ته څه ورکړي دي چې هغه به خلکو ته شهرک ورکړي خپله چې ملت تباه که زراعت تباه که اقتصاد تباه که ملت په اواخرو کې مړ شو د شمال زون جنرال هغه په کابل کې په کرایه کور کې اوسېده هغه داسې خلکو وطن ته وفادار زه د ولس په حیث وایم د عادي وګړي په حیث وایم دوی هم بدګڼې وکړې دوی هم ظلمونه وکړه وفادار سره روسان وطن ته راولي عجیبه منطق ده دا ولا یو دقیقه بل محترمه د دنیا اقتصاد دومره لوړ نه و تللی چې هغې دوی دلته دومره چور کړی وی لکه څنګه چې د نورو غلامانو وکړ هیله کوم هغې ته په چوب خط باندې هر څه ورکول کېدل هغې به څنګه پکې غلاګانې کړې وې ما د چا په خبرو کې هېڅ خبرې ونه کړې ما لږ پرېږدې قضاوت دې غلط دی غیر عادلانه دی باطل په خوا کې ولاړې ته حق لري وروسته راته ووایه د ما خبرې رد کړه نور ټکه قلم دې هم 200 میلیارده روسیې 195 میلیارده البته 200 میلیارده ناټو عربي هیوادونه د افغانستان په دغه جنګ کې 400 میلیارده ډالر مصرف کړه ته فکر وکړه دا ډالر چې دوی په نظامي برخه کې مصرف کول په دې کې غبن نه سوی کېدی په دې کې دغسې پېښې نه سوی کېدی لکه د تېر جمهوریت کې چې د مجاهدینو په دور کې چې خلکو دغه وسلې خرڅې کړې په پاکستان باندې روغ ټینکونه خرڅ شو تیاري خرڅې شولې خلقي ته ما ته وښایي کوم ځای کې پاکستان جاکې وهلي چې هر چا دا کار کړی دی موږ خو په هغې باندې ښه نه ویو مهرباني اجازه راکړه بله خبره درته کوم هېواد خرڅ کړه څه سره ګوره موږ کله شاهنواز تاڼي تیاره نه وروستلې لري تر شا شاهنواز تاڼي تیاره نه وروستلې وخت ورکړئ صاحب وخت ورکړئ مهرباني هر هیواد کې وروست پرمختیایي هیواد کې نظام راځي تر شا به یو سپورټ لري موږ هلته متحدین د وارساو موږ هلته او دا بیلنس ګوره داود خان ونه ساته زه تاته یو خبره کوم دغه دوه خبرې مې ښه په غور واورئ اول درته وایم د خلقیانو دغه احسان دا ټول افغان ملت نسي هېرولی چې واکې د یوې کورنۍ نه راواخیسته واکې د یوې قبیلې نه راواخیسته او دا یې عام که په افغانانو دا خلقیان دا کار نه دی کړی دا کار دا اجازت راکړه نه دا کار سردار داود خان وکړ چې شاهي نظام اعلان کړ حوصله داود خان د نادر خان ورارو د ظاهرشاه د ترور یوه کورنۍ وبه څو کاله به رئیس جمهور پاتې شوی وی یوه کورنۍ وه ګوره ته چې دا نظام د اساس چې چا کېښود دا اساس د دغه تغییر چې سردار داود خان ایښی دی سردار داود خان خپله د هغې کورنۍ سیال صاحب محترم ګوره داسې مه وایه داسې ووایه خلقیانو پرچمیانو حکومت راواخیست د سردار داود خان نه چې هغې جمهوریت اعلان کړی او یو خاص کمونیستي نظریې ته یې وقف کړ داسې ووایه بیا صحیح راځي مننه درته کوم په هغه وخت کې نه د داود خان بیلنس ونه ساته توازن داود خان لاړه په روسیې کې هلته بدماشي کولې د امریکې باور یې ملاس سره نه وړ بالاخره داسې حالت ته ولاړ هلته یې د خوانیانو نه ویره درلوده د خوا د خلقیانو نه درلوده جیلونه یې ډک کړل دا پلوچرخي ده جوړ کړی د پلوچرخي جیل څه ده زندان دا داود خان جوړ کړی ده او همده ډک کړی ده ځینې ته د نجیب قتلونه یادې د داود خان ولې نه یادې دا د خره زوی چې هر څوک په دې کامنټ سره دی
اجازه راکړه ګوره زه وایم ټول واکسب یو دقیقه ماته وخت راکړئ زه ډېر سخت باید حقایق ووایو حقایق دا دي چې د تېرو نظامونو نه موږ وطن هېچ چا نه د سیال کړی دی موږ سره خوا کې هېوادونه اوسېږي دلته موږ له مخکې نن ورځ موږ هغوی ته اړ یو هېچ چا هم صحیح کار نه ده کړی دا نن جنرال مبین صاحب دغه وایي چې اوس راسي په دې خبرې وکړو د ما اوس څلور وروڼه په کور زلمي دي د کار جوګه دي د کار وړتیا لري هغه په کور فارغه ناست دي واک تا انحصار کړی ده زه راځم په دې دغه کې ما ته دلته 15 فامیله رالغاړي دي ته فکر وکړه دا انصاف ده دا عدالت ده اسلامي نظام کې به داسې وي چې ټول نظام دی چا چې جنګ کړی هغه دې پکې ځان ځای په ځای کې دا نور ولسونه حق نه لري ورونه د تا په نظریه دي ورونه د تا په نظریه دي ورونه مې د ما په نظریه کې عادي افغان ده بلې هو عادي افغان ده عادي افغان ده نظریه د تا نظریه ده کې عادي افغان ولې د عادي افغان د چتر لاندې ځان پټې قیوم صاحب مه کوه دا کار افکار دې بغاري عادي افغان افکار دې بغاري ورونه د تا په نظریه دي ورونه دي تا په نظریه دي او غواړم چې په نظام کې کار وکړي یو خپله چې دی ګوره بد کې یو غلیظۍ یو خفیفۍ ګندګي کې ګوره زه وایم یو به ډېر ګندی یو به لږ ګندی خو تاسې دا د هېڅ ګنده ته ګوري یو د الله تعالی د دین څخه منکر دی د کمونیزم د الهادي مفکورې باندې دی په الهاد مفکورې باندې وسوار دی اجازت راکړه بل طرف ته درته بل راپورته شوي هغه درته د علی کلمت الله خبره کوي ستا په خاوره کې د اسلامي قانون خبره درته کوي د اسلامي حاکمیت خبره درته کوي څوک چې ګنده دی ګنده څوک چې دلته ملحد ګنده شو که هغه څوک چې درته حق وایي هغه ګنده شو عجیب خلک هستئ عبدالله نه دا شراب الله یو دقیقه جنرال صاحب عبدالله په ټول عمر کې شراب ته لاس نه وروړی او چې چا په لاس کې شراب لیدلی دي چې مسلمان وي په سپېړ سړی پرېږده خدای سټ مات کلاله دی کمنټو سره نر غوندې پیداوار تواب صاحب کمنټونه به نه وایه عبدالله وروره د عبدالله وروره بیخي بند که کمنټونه بند که بیخي نه بند نه بیخي وایم وروره زه پوښتنه لرم تواب صاحب اجازه راکړئ تا وویلې چې د وروره قیم صاحب تا دلته ویلې چې د روسانو په وخت کې مذاهب په روسیه کې ازادي درلود په کوم تاریخ ته را ووایه نه دلته دې څه خبرې وکړه د ما مایک بند پوښتنه دې بیا تکرار کوو بخه تا ویلې چې د روسانو په وخت کې مذاهب په روسیه کې اجازه درلود په اتحاد جماهیر شوروي کې اجازه درلود ګوره دلته دومره تاریخي کلیساوي دي چې له سلو کالو زیات نه تاریخي پرېږده د کمونستانو په وخت کې هیڅ یو مذهب په روسیه کې اجازت نه درلود نه عیسویت نه اسلام نه بودیزم هیڅ یو ځکه دلته دروغ مه وایه دا بده خبره ده شخصیت لپاره اجازت نه دروغ وایه که نه